اللہ فرمائی مبارک ترکت فیکم امرین دو سیزونه می در تفریخی دی لن تدولوا ما تمسکتم بهما تر سوچ پی تاسو منگولی لگولی گمراهان کے گئے بنا یو دا اللہ کتاب یو دا ما سنت دا ڈیوٹی چا پزی باغشتے دا علماء حافظان و قاریان نو جتا عالم و حافظ قاری تا سپک گورے نو خدای بتا تا پدرون ندارو گورے کم مقصد لچی رسول اللہ مبارک غاخ مات شوی دی کم مقصد لچی دا غی دا وجود ویلی بیدلی دی کم مقصد لچی غی کلی پریخی طائف او دا مدینی سفرون کردی دی او کم مقصد لچی دا حضرت حمزہ بخبل سرمن ٹک ٹک پروت تے اگا مقصد چی سوک پورا کئی تا اگا تا سپک گورے تا تا بخودے پدرون نظر گورے سوال نے پیدا کی مولا سوک لے دا مولیان سک گئی ہو لیکن دا خودے نا ہو یاری سچل وہ کڑے دے تو سنگ سے کڑے دے دا مولیان دیو دا گری دیو دا پٹکی دیو دا طالبان دیو دا فلانکی دیو دا مولا دیو مالا میں پارام کینا چغی موا خو سبا چه بیاد لانکی ملشی نو داش مولا ظهور لک سے جنازہ بتکی بیاد لنبولو چلم ندل لنبولو پا چلم نپوئی مولا صاحب را شباتو درے جا پلار سنگ اولمو سنگ اولمو میں پا جنازہ ہم نپوئی گی مولا صاحب را شکل لگی سپارم کنا یو دیر لوی سڑی یو لوی عالم را سر پرابیتا اکلا ما یو دے کہ یو دیر لوی سڑی لوی موٹر کے راغ جیپ کے راغ دا سے مدرسے مخی تے جیپو دراؤ جیپ ایمسا دا کروڑ نبراؤ چتو او جی سنگ راغ ادرے دا غوا سلوی دا گاڑی دا چابیانی دا سے گوتا کتاو لے چابیانی دا بعض خلق دا موٹر دا غا کنو دی خلقو تا دا زان خی کنا مجلس کے ناستین دا غا دا سے تاوی دا چابیانی دا سے تاوی را بجدگر بڑی سے بیخ دیوزا وی اس خدا شے ارد شاخیت تاخیت بی واغش تو منگتا سلب چابیانی نیغے کے دا نیغے اگر گوتا کی تاوی را تاوی دا سے او جی سنگ راغے ادھر دی مولانا صاحب اب کہ بڑی مولی صاحب کہاں ہے مالوی راوستو اب گوتا کیوں مگا آگا چابیانی تاوی وی ماتے ہوئی چھے یہاں وہ ہے بھائی وہ کیا کیا میں دلتا آگشتا آگسو کو وہ جو وہ کرتا ہے خدا ہے وہ ستوئی وہ کرتا ہے ستوئی یہاں وہ ہے جو وہ کرتا ہے دلتا آگشتا چاہے آگا کئی آگست ستوئی او دس کئی غسل کئی استنجا کئی رکوٹے دس ماتی گھٹ ماتی سا مطلب دے نہیں وہ جو کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ جو آدمی مر جائے اس کو پیک کرتا ہے دا لمبول والا گوڑی وہ جو آدمی مر جائے اس کو پیک کرتا ہے اس دا پدے نہ پوئی گئی کہ سڑے مرشی دا با لمبئی دا مطلب دا چی ذرا شپیز محمد میں دکان کی کتابوں والو پیک بکو پیک بکی کنا اور خفت کپڑا تے تو کیوں دا گا کہ ہاں استاد جی دا واخلا نوی او جو آدمی مر جائے اس کو پیک کرتا ہے ماشاءاللہ دومرہ دا تا پتہ نشتا کہ دا ملی دی چتا لی دیم لدی خبیص بچی کہ دا سنگ خائی چغیر سمرہ دی اچت لگے دی مہلیادو خبرو پوری دی خلقو لخانداور دی قسم پا خدای مالا دی خلقو خبرو پوری خاندارا دی ما پرونم پا درس کے کوڑی کے مویدلتا میں موے میں کم مالدار خلق خانان نیکان صالحان چیز منگ طالب سرمین اساتی دا زڑنا قدر کوئے دا غی خلقو وچی دا کم خان دے و کم نواب دے و ملاتا سپک گوری میں چی دا ٹیپر پا نظر وطاو نگوری سپی دا مالا دوڑے منگلا خدای راکے رضا خدای راکی سماج سکاری جتا تا نہیں کہے گا مو خان بابا و نواب بابا پل کار کوا تدیل ازی خبر چی ملی میں سنگلم بھائی وہ کرتا ہے تا پتہ لے لگی چی ملی با خبر کی سنگخہ خی وہ جو پیک کرتا ہے وہ تو پوشو بچے دادا میں چی کیا مسئلہ کیا ہے میرا والدم نہ ہوئی میرا باپ مر گیا ہے فوتم نہ ہوئی باپ مر گیا ہے میرے ساتھ کسی کو بیجو تو میرا باپ پیک کرے ماشاءاللہ زم ور سره شم طالبان مو بوتل مجدي غریب لو دا چل نه ورده
وی چې دا د هغه قصبیه خبره ده وی چې څنګه لاړو او د هغه پلار ته مو کتل کمره کې پروت دی نو پلار یو لاس مشرق ته دی بل مغرب ته دی خولې داسې اسمان ته وازه نیولې ده خپې تاو راتاو دي اوس خدای دې بلا سر دا خو واقعي پیک کول غواړي خو دله اوس ښه مضبوطه ترخز او تبر او ټوکیا پکار ده هسې خو نه پیک کېږي دا ټیک وایي دا پیک کول غواړي خو څنګه پیک کو دته دې بلا سره څوک دا به لبه وسنګ دا خو ځان له زړه پیکو ته جوړه ده او لویه الاجي ته جوړه ده خولې ته ګوره غاښونه ټول ښکاري قسم په خدای زموږ طالبان تېرېدل چې دا څه مصیبت دی د غریب چې به سا وته چې د به څومره لتې ټکولي آها سړی څوک دی ارمان که مې نوم واغی 99% به وپېژنې دا د پاکستان په بیروکراسي کې یو ډېر لوی سړی بیروکراسي کې ډېر لوی سړی یو گنجې کټا چې مولیانو ته به کنزل کول چې دا په سر باندې یوې ورخوشې کړي نو پکې غنم هم کرلی شي د خبیثات دا مولیان دا څوک وایي دا دي اوس خدای رانیولي دي که نه جیلونو کې پراته دي که نه رښتیا ووایه جیل کې پروت دی هغه ځای نه بل جیل کې پروت انارو ده او در کوم او نه ورکوم او دا کوم هغه کوم دا خبیثان دا موږ جیل کې ولې دي دا یو و دا وزیر قانون زب رانا ثناء الله زما قسم په خدای جمعات کې راسم قبلې ته به مخ دی ما په خپله د الفاظ اورېدلي دي په خپله وی احمدیان خو مسلمانان دي قادیاني د مسلمان وی بل دلته پیش که په قومي اسمبلی کې اوس ټینګ شه خدای رانیولي دا بل چا نه نیولي عمران نه دي نیولي چا نیولي دي الله نیولي دا نور به خدای رانیسي پرېږدي به نه پرېږدي دا خدای شرموي بېعزته کوي خدای مو بېخوبه څه تاسو سره لږې پیسې دي چې نور یې غلا کوي موږ پټواري پسې نښتي یو تانهدار پسې نښتي یو په تندرې وله دا خوار به څوک چې دی یو 5-6 روپۍ به غلا کړي غله دې ته وایي چې خان ترخ جیب کې منډي ټول ملک تباه و برباد دی مولا څه کړي شکر الحمدلله یو مولا نن د کرپشن په مسله کې او د نیب په مسله کې الحمدلله ټول پاک او صاف روان دي او دا ټول په غلو هغه ته وي غل بل ته وي ډاکو بل ته وي فلان کې او فلان کې دا هم حق د دین او د ختم نبوت او د رسول الله مبارک د ناموس ازار والے خلک دی دلته هم جیلونو کې قبر کې هم جیل کې پراته انشاءالله خدای پورې ټوکې کوي رسول پورې ټوکې کوي خدای دې بنجو سره سوکم دا خو لاس پې ټول کاږه واږه دي وی اور مو ګرم که لاس پې مو ورته نرم کړې نو سړی مو نیغ که هم لمبو غسل هم وله ورکه کفن وله راوړه په هغې کې م واچو صندوق کې م بند که جنازه مو پرې وکړه قبر وله سړو که نه هغې کې م خښ که ویده بیا موږ راوستو هیڅ پروا نشته مدرسې ته وی چې مدرسې ته راغی آپ کا وہ کیا بنتا ہے وہ کیا سامان بیا خو پوئی شو مسئلہ کیا ہے تو بس آپ کا کام ہو گیا نا ابھی چلے جائے چائے اگر پی رہے ہیں تو آپ پر پلا دے آپ کو چائے پلا دے نہیں آپ کا وہ فیس کتنا بنتا ہے تو پلار میں بند کر موے ان اجری الا علی اللہ تو اجر فرب العالمین دے پیس میں سینے کا قضا پلان د خلاف دې له په قبر کې پیک که اوس دننه پته نه لګي چې هغې به دا پیکینګ څوک کولاوي او څه چل به ورسره کوي موږ خو دله نیخ که چې اوس به هغې ورسره دننه څه لوبې کوي هم لمبو غسل هم وله ورکه کفن وله راوړه په هغې کې م واچو صندوق کې م بند که جنازه مو پرې وکړه قبر وله سړو که نه هغې کې م خښ که ویده بیا موږ راوستو هیڅ پروا نشته مدرسې ته وی چې مدرسې ته راغی آپ کا وہ کیا بنتا ہے وہ کیا سامان بیا خو پوئی شو مسئلہ کیا ہے تو بس آپ کا کام ہو گیا نا ابھی چلے جائے چائے اگر پی رہے ہیں تو آپ پر پلا دے آپ کو چائے پلا دے نہیں آپ کا وہ فیس کتنا بنتا ہے تو پلار میں بند کر موے ان اجری الا علی اللہ تو اجر فرب العالمین دے پیس میں سینے کا قضا پلان د خلاف دې له په قبر کې پیک که اوس دننه پته نه لګي چې هغې به دا پیکینګ څوک کولاوي او څه چل به ورسره کوي
مون خدای نه یخ کا چې اوس باغی او سردن نسلو به کوي